أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. دلوی اختر دورز عظیم سنت چا سنت ابراہیمی دی چې په ټوله دنیا کې په دې ورځ باندې خلق قربانې نه کوي او وجه دا ده چې ابراهيم عليه السلام په کوم اخلاص باندې د خپل زوی ذبح کوله او هغه اخلاص الله ته دومره خوښو چې دغه په عوض کې دغه د خلاصول لپاره الله ګډ راوستو او هغه ذبح شو دغه په نتیجه کې په ټول ملت اسلامی باندې دا لازم شو چې تاسو به د ابراهيم عليه السلام په اقتدا کې د ټول خلق قرباني کوي. دیکھیے یو پورا سبق موږ ته دا ملاویدو چې کله انسان کې اخلاص ډیر زیات موجود وي د نور خلقو لپاره مقتدا جوړي، نور خلق بیا دغه اقتدا کوي په دغه عمل کې. لکه څنګه چې هاجر رضی الله عنها پای چې کوم تکلیف راغله او هغه د اخلاص نډکو چې ابراهيم عليه السلام کله اسماعیل عليه السلام او خپل بیبي هاجر رضی الله عنها د الله په حکم باندې په یو خوش میدان کې چې د مکه مکرمه میدانو چلته یو انسان اوسېدنه خوشي خوشي او د ورون مینځو او د الله حکم د الله د حکم د تابعداري په بنیاد باندې هغه خپل مړو کې معصوم بچي او داري ځوانه بیبي هغه پرې خودل سره د لګو وو د لګو کجورونه او اسماعیل علیہ السلام هغه چون کې د غیګ معصوم دی دای خطر ډیر زیات او چې کله ابراهيم عليه السلام دی دواړه پرې خود روان شتي حدیثو کې راغلي دي نو هاجر رضی الله عنها ای بصیرس اور منډه والی او خپل خاوند ته ویل ته مونږ چاته پرې دی او هغه تغږ نه کاوه چې د الله په حکم کې څه کوتاهي او سستی را نشي بیرته خپل بیبي ته خپل بچی ته ګوریم نه د الله غ محبت او د الله مینه پر زړه سي غالب کولو او بار بار تپوس کوي سړیا مونږ چاته پرې دی په دې خوش میدان کې ته نه روان شي. د اخر هاجر رضی الله عنها هغه وته وی تا الله امر کړی چې مونږ دلته پرې دی ایت پته ولګېدله چې دا دومره په دې خوش میدان کې مونږه سره د سخت حالاتو نه پریری خامخا ضرور به خبره ای که زما سره څورانه خو خبره به کړي طلاق به را کړی وي دای په ذهن دا او چې وتویل تا الله امر کړی چې مونږ ته پرې ده نه ابراهيم عليه السلام وتویل او ما ته الله ویل چې دی دلته پرې ده دومره اعتماد چې هغه وی بس ټیک شو بیا الله مونږ نه ځای کوي دومره کامل اعتماد په الله باندې چې الله مونږ چرته نه ځای کوي. او ابراهيم عليه السلام چې دی خو کله دیو ډیره کې شاته ودرېدا نو لاسونه چوتلی الله ماته ته پرې خدای استا په حکم باندې خو چون کې هغه د اخلاص په بنیاد باندې د ابراهيم عليه السلام سره مزاحمت ونکو د غي سره بحث مباحثه ونکلا چې دا څه عجیب حکم تا تکیږي چې منګ دلته په خوش میدان کې ته پرې دی او تزي اغي د اسماعیل علیہ السلام د پاره چې کوم یو طلب کول یو پای کې په صفا مروه منس کې کوم منډي والی دا د سخت په بنیاد باندې منډي هغه منډي الله ته دومره خوښي شي وي چې نن څومره حاجیان او معتمرین زیلتا امق صفا مروه منس کې بدی منډه وهي دا د هغه منډو په عوض کې دا مقتدا او ګرځیدله دغه رنګ د ابراهيم عليه السلام دا سنت نن په ټول ملت اسلامي کې چې پاغي باندې عمل کیږي دا دلیل لري خبره ده چې څومره بچا کې اخلاص موجودي هغه نه بداغه عمل الله په نسبت ډیر اوچت یو نور خلق بداغي به اقتدا کوي. بهرال خبرې زنوک دوم صرف د قرباني متعلق یو سو اهم خبرې کوم او بیا خبره بس کوم. اوس قرباني بروست کیږي ډیر خلک به قرباني کوي او ډیر خلک قرباني غنه کوي. کم خلک چې قرباني کوي دغه د لپاره آداب مختصر اغده. اول نمبر اخلاص. الله فرمای لینا الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله و استاسو غوخي ګره ماته نه را رسیږي
ستاسو ری څارو ویني ماته نه را رسیږي، ماته ستاسو اخلاص را رسیږي. څومره چې پتا سو کې اخلاص وي هغه ماته را رسیږي. ور دغه غوخه د منګي استعمال او د انساناني استعمالي، دغه سرمني انساناني استعمالي، دغه ډوکی انساناني استعمالي. الله په غوخه څه کوي؟ الله ستاسو اخلاص ته ګوري. نو اخلاص سوال وکوي، الله زموږ نه قبول کړي، دعاګانې وکړو. د زنا چې موږ په زرګونو په لکونو روپۍ خرج کړي دي او هغه هم دغه شان د بے فایدې لاړې شي، نو دعاګانې به د هغې د مخې کوي چې الله ستا د پاره دا قرباني کوو او ستا حکم دی دا خپل دربار کې زموږ نه قبول کړه. اول نمبر اخلاص. دویم نمبر آداب الذبح. د ذبح آداب هغه ذکر بکاري. دا حیوانات الله موږ د پاره تابع کړی دي. الله فرمایي د قشان می دا تاسو د پاره تابع کړی دي. لتکبر الله علی ما هداکم، چې د پاره چې الله دوی بیان کې پاغه طریقه چې الله تاسو ته خودلې ده. دا څاروي دي حالانکه خو قوت پدې کې موجود دي، خو ردي انسانان کمزور خلکو د پاره الله تابع کړی دي. لہذا پدې کې ضروری خبره اوس موږ د پاره سره اوله خبره غدار چې کله دا حیوانات موږ ذبح کوو نو د دې سره په دې ذبح کې احسان کولی. هغه احسان څنګه دی چې موږ با چاړه خطه رکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا قتلتم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. الله په هر شي بارک احسان او خوال دا فرض کړی د موږ تاسو باندې. فاذا قتلتم فاحسنوا القتل، کله چې قتل کوی د کافر قتل کلم په خسته طریقه باندې. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، او کله چې ذبح کوي نو خسته ذبح کوي. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته، او تاسو کې د یو تن خپل چاړه خطي رکی او د خپل مذبوحه او د خپل ساروي چې کوم تاسو ذبح کړی دل آرام ور کوي. د دې وجنه چې دا چاړه تیری پدې کې خپل د ساروي ته آرام اغدار. اصل کې دا حیوان چې کله درد محسوسي وغیرہ یا انسانان درد محسوسي، دا اصل کې دماغ محسوسي. چې کله دا په جلتی باندې دا رګونه کټلې شي او مری کټلې شي نو د دماغ او د بدن کنیکشن کټ شي، دا حیوان بیا نور درد نه محسوسي. دا خو چې کله د خپې او لته د وਹੀ هغه دا وینه پم کوي بار دا چې بعد دا وینه ډیره وزیلتا نور کنیکشن ختم شي، درد مرد دام نه محسوسي. او په دې کې دغه کافرانو د ملحدینو دغه د سوال جواب دی چې ولې تاسو دله دومره تکلیف ورکوي. مونږ دې کې تکلیف نشته، تکلیف تاسو پاکه چې پکړنې وجنې یې پسندي کوي. دې کې هډه خپل دغه د پاره آرام دی په دې ذبح کې. نو په جلتی باندې به هغه ذبح کوي او چاړه با 13 چاړې چې هغه خپل آرام ملاوي شي. بیا چې کله ذبح شي دغه خپې وغیرہ دا پرانی زی دې لپاره چې هغه د الله تیمتی وای چې په اسانۍ باندې دغه نبی ساموزی. وليحد احدكم شفرته، خپل چاړه هغه خطه رکی. بل ادب هغه دویم داري چې چاړه با د بل حیوان په مخ کې یا دې حیوان په مخ کې بچاړه نه تیر کوي، د دې حیوان په مخ کې بچاړه نه تیر کوي. ور یو خبر یاد لري خبر را پېښ فراته کلم چې تاسو بیان اوري کنه نو په توجه باندې اوري او یخ کې نه. ما پروس کار مسله بیان کړه چې د یو حیوان په د حیوان په مخ کې بچاړه نه تیر کوي. یو کس په کې ویلي چې نوې مسله په کې واره د چې مولوی سیوه چې د خز په مخ کې بچاړه نه تیر کوي. مال ما خو به کې خز نه ویلي خز مخ کې بچاړه نه تیر کوي. دا اصل کې یا فیسبوک کوي یا چرته لوري چرته سوچ کې تلای کنه ټول سوچي او فکر د خزو سره نو التاغه چاړه یادول خو زمانه خو نه واوري او دا خزي سوچ د دین وي د خزي مخ کې بچاړه نه تیر کې. مال داسې مان دی ویلي سي بدروغ مې ویوا چاړه د حیوان په مخ کې مته رکوم دغه بیبي تری و چې تیرې کې خیر دی، خو د حیوان په مخ کې چاړه مته رکوي ځکه دي کې شعور دی. دا شعور لري ګوره دا پويږي په دې باندې. ما تاسو ته مخ کې د دې واقعي ذکر کړی و. یو ځکه یو اداره وا مؤسسه الحرمین پر باندې اوس بند شوې ده. هغه ډیر شګړان را لګلې دي په خور کې الته ذبح کول دي غریبانان د پاره. نو قصابان واری به چې ډیر څاروي ذبح کوم چې ماته پیسې ډیر ملاوي شي. نو اړي ورته ګډ به زر زر راسم لاو ګډان ډیر شي ولاړو. نو هغه ګډان دومره پوښو چې کله بعد دا قصابي دي ګډ لور منډک لاغه بوته په خپل باندې پرې وته ایستا لکه دومره غیر ریدلې وو. دا ظلم دي دا زیته دي. د یو د حیوان په مخ کې بچاړه نه تیر کوي. د قرنګي بل ادب اغداد چې یو حیوان په مخ کې بل حیوان مذبح کوي. ای په دې پويږي ولې دا حیوان خپل بچی نه پیژني، یو حیوان بل حیوان نه پیژني. نو په دې نه پويږي چې هغه ذبح کیږي.
دا ظلم دی. لہذا چې کلم حیوان علالوي نو بل حیوان هغه تی پټ کوي او هغه د دې حیوانو مخ کې ځکه مال علالوي چې دا تکلیف رسیږي په دې باندې درد رسیږي. زمونږ اسلام دا درد ورکول دین نه دی، حیوان ته هم درد نه ورکوي. ګورئ بل ادب پکې هغه دا دی چې حتی الوصف پوری کوشش کوي چې د حیوان نوی نه ډیره لاړ شي. دیو جن په دې مړی کې یو رګ دی د قصابان ملګری چې کوم دی دیو ته زماده درخواست شیدا شی مکوي. دیو که تاسو خېری کړی چې د حیوان ذبح کی کنه دی بړی کې بیا دنه چې دن بیالته یو رګ شانت دی دغه رګ له دیو دا چاړه چې کوم دی دا څوک ورولې سی او هغه پکټ کین راغینی سر ډیر زر خيږي دا نقصان نه غوري په دې د دې پوج باندې حیوان وینه دغه سا ضروري جاغوینه دن نه پادیش او د دې حیوان چې څومره وینه ډیر لاړ شي هغه نه دغه غوخه چې کوم نه مزدار کیږي دغه خیال ساتي غوري ها. بل ادب هغه داري چې کله حیوان تاسو ذبح کوي حیوان هغه حلال کوي داغي به سرمند او داغي بیا غوخي دي. سرمند داغي چې کوم دا خرڅول ناروا غوخي خرڅول ناروا دي په سرمنې خرڅول ناروا دي. وجه دار چې دا حیوان ته د الله د پاره هغه منتخب کړو د الله د پاره تا وقف کړی قسم له لحاظ دا بوس په دې کې بیان چلیږي خرڅول په دې کې نه چلیږي دا سرمن ته نشي خرڅول. بل چاله ورکه کاغذاله خرڅول شي لیکن تی نشي خرڅولې لیکن تی چاله په تحفه کې ورکه امر کولې شي کزان له استعمال ولې شي خرڅ مرڅ نشته. عام رفاعي ادارې دي د دې غریبانو او د مساکینو د پاره او مسلمانانو د پاره سی ادارې قائم شي دي غېله ورکه چې څه پیدا دی والی اگر چې دي ظالمانو باغی باندې دومره دغه قیمت کتره غرزولې دي ای ته پته وجه دي نه خلکو ډیر خیر تی خوريږي نو دي ظالمانو د کفار په وجه د کفارو د سازش په بنیاد باندې دغه قیمت دومره راو غرزو چې وسې خلکاسي غرزي څوک یې خلیم نه. په بهر حال بیا دغه د استعمال طریقې وسمشتري خلک استعمالي. بل خبر اهم هغه ده چې غریبانان دغه خیال پکې وساتې نو غوخه عام طور باندې مستحب دار فرض او لازم نه مستحب دار چې غدري سي کوي یوې سزا لکې دی بلې سجې کوم د خپل گاونډیانو خپلوانو لور کوي درې مې غریبانو لور کوي خو غریبانو بګړي خیال وساتي. بل خبره هم بنیادی د ذبح نروستا د قرباني نروستا زمنګ د خلکو عادت غره هغه افسوسناک ته پریشان کندي اغدار غره یاد لري دا ټول کارونه په حکومت ورارتل ګره دا ظلم دی راځي دی معاشره زمنګ نه عبارت دی. اوس حکومت خور کار موږ نشي کولای چې موږ د پاره کوڅیم صفا کوي هغه به زمنګ د پاره لریم چرته خخی هغه به زمنګ د پاره د یینیم چرته صفا کوي. ذمہ داری زمنګ خپل د سنی حکومت په دې کې څه کار دا خو موږ دلته وسی یو کاغیر ال ډیره خره کنه نو موږ په خپل صفای نه کوو. لہذا دا زه درخواست کوم خاص کړي پښتنو ته ګوره پښتنو نه غټ شکایت هغه دارې پارځه کې وای چې په کمزې کې پښتانه ګندګې نه ډیری وای پښتونولي روسته کوي د اسلام خبره کوو زمون اسلام مونږ تداوی الطهور شطر الايمان پاکواله نیم ایمان دی دا زمون د ایمان حصہ ده. خدا مونږ چاته وی او چا پزړه کې به دا خبره نه وځي بل ته مونږ یو چې الطهور شطر الايمان په خپل نه کو زمون کار سي زمون کار دای چې کله مونږه څاروي زبکو دغه نبي ویني او دارنګي د لری مری وغیرہ دا چرته ورارته بل کونډي کوڅې ته یا چرته دغه ته ولوته ورارته چرته خپلته ورارته ولګ د الله د بنده د وبدي د صفاو وبدي د دې خلک فیدالي خخې کچرته بلا خړونو کې دا ولې اساسینه نشته شي نشي پای کې خخ کې ته. لہذا چې کلم قرباني وکړه دا ګندګي نه ختم کوي په خپل باندې کو حکومت ټیمه چې کوم دی هغه څوک راولې ډیره خراب کڅو کې راونه لیکل زمنګ ذمہ دار جوړیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې موږ ته ویلو طهروا افنیتکم خپل د کورونو مخې دا صفا کوي فإن اليهود والنصارى لا يطهرون افنيتهم ځکه يهود او نصارا دا کار نه کوي خو يهود او نصارا هغه کار و شروع کوم موږ دا غي کار واغسته هغه صفایانه کې موږ ګندګي نه کو چرتا. لہذا دا درخواست کومه چې دا صفای لري خیالو ساتي دا ګندګي ختمي کوي د دې بیمارۍ نه جوړيږي بدبوې نه سیواوي سړې بار میل مراشي خلک دا څه ګنده زه تر عالم وي دا څنګه ګنده خلک دی وي
په صفای باندې خسړې خخ کار کیږي موږ دومره سس خلک یو کنه دومره سس او دومره موږ کم همت خلک یو چې په لار کله روان یو کنه دی گاړو والا ته خیال کړي موږ په گاړو کې چی تاسو بار ملکونو ترقی ولې وکړه بار ملکونو ترقی زکه کړي چې هر یو سړی خپل ذمہ داری پیژني په بل باندې کار نه ورار دی موږ په لار باندې روان یو چې ته گاړی کنه یو کمر دا تر غورځیدلې کنه هر یو سړی باندې کمنه دا گاړی چا پیری دون څوک نشي کولای چې یو 15 منټه ډېر 15 منټه دا گاړی ودرو د کمر غاړي ته کاندور مسلمانانو ته فایده ملوي دی وینه بل به څوک به وکی مړه موږ دونه وزګار نیو دا خوار سړی وې زو وزګار نه مخ ته بسان وزګارې ول دا ته کار رخ کار کی دا زمون کم همتی لہذا چې کله ګندګي پرترا زما ذمہ دا جوړي خپل ځای صفاک هم ستا ذمہ دا جوړي خپل ځای صفاک ار یو سړی د خپل کور مخې د خپل محلي د صفای د خیال هغه وساتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا د خپل کور مخې هغه پاک ساتي او دا غي سره سره اخیری خبره هغه د عرض کومه چې دا د اختر وزیری اسیم زمنګ ژوند ډیر په تیزی باندې روان دي زمرونو مونږ ته یو بل ژوند را پغاړې مونږ ډیر په تیزی ور روان یو د سپینګری چې مدل تناسب لري ځوانین دراغلي زمنګ نیکونه او زمنګ پلاران څه شول چرته لاړه دی خاور ونه خوړه مونږ هم دا خاوري خوري مونږ بل ور روان یو زمرونو لہذا خپل مینس کې دیو بل سره تعلق یو بل سره مینه محبت دیو بل سره رشت خپل ولی دیو بل سره تعلقات دا وبالي کینی او بغزونه د زونه هغه ختم کړي ضرور ولی یو بل لاس ور کوي لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا یو بل سره کینی مکه یو بل سره بغض مکه یو بل د شاګانی مراړوي د الله نبی وی کونوا عباد الله اخوانا د یو بل بندگان د الله شي یو رونه شي د یو بل سره الله رب العالمین سوال له چې الله زموږ قرباني خپل دربار کې قبول کړي او دا یو خبره رسکوم دته ډیر ملګری مونږ ولیدل چې په دې ورځو کې د یوم العرفه د سحر نه تکبیرات شروع کی په دې منځونو پسې د تقریبا رو ختميږي کله چې منځو شي پای کې یو څو کسان د تکبیرات وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر لله الحمد یو څو کسان وی ټول خاموش ناشتي دا تکبیرات زموږ د دین شاعر دي د زموږ د دین نخي دي د دې لکه اهتمام کوي ټول په جمع باندې تکبیرات وي کوم منځونو په سیروستا دا د اختر د درې مورځي پوري مازیګر باندې بیا ختميږي د دې اهتمام کوي د دې خبرې خیال وسر وساتي الله نو سوال الله زموږ د قربانین په خپل دربار کې قبول کا الله موږ له دغه توفیق راکړي چې موږ کې اخلاص پیدا شي چې موږ د نور خلکو مقتدا وګرځيګو الله چې څومره راغلي خلق دې ټول عبادت په خپل دربار کې قبول کا الله زموږ حاجتونه ټول پوره کا الله سو بیماران دي شفای کامله عاجله او نصیب کا الله سو قرضدار دي قرضونه ختم کا الله سو کو مسافر دی الله خپل کور باندې قسمت وک حلال مال غیل ورکا سو قرضدار دی الله قرضونه ختم کا د چا اولاد د اولاد ول ورکا د چا اولاد نا فرمان دی اولاد تابعدار وګرځوا سوق جیلونه کې دی الله داغي خپل باندې بندوبست وک درې هاي چې مظلومان هغه په جیل کې دی الله ته خپل کور ته صحیح او سالم راوصله کا الله چې نور د چا څومره ضرورت څومره حاجات دي داغي لپاره دعاګانې وکي یو ملګری دی هغه په سعودي عرب کې په جیل کې دی نورم داسې ملګری شته دی ایته به کې خصوصي دعا وکړي چې الله په خپل فضل او کرم سره دغه هي نصیب کا خپل کوټه صحیح سالم راولا ټول مشکلات او تکالیف ختم کا اعظم ټول مسلمانانو مشکلات ختم کړه د ملک حفاظت وکړه ټول مسلمانانو ملکونو حفاظت وکړه الله چې څوک هم د مسلمانانو دغه په منځ کې اختلافات تنازع جګړې جوړي الله هدایت او توکني الله خپل سزا ول ورک الله کفار ول خپل شکست ورکا فلسطین مسلمانان غیب ومن اختر منا وکړي څه اختر به د فلسطین د مسلمانانو یا الله غیبی امداد وکا الله د فلسطین د مسلمانانو د مدد لپاره خپل ملائکه را ولېګا الله اسرائیل او دارنګ داږي چې کومه کار امریکا او نور داږي چې کوم معاونین دی الله د مختص مکه نه پناک الله زمونږه خدور سو کوستشته د خپل د دعاګانو وسم دی الله تی غیبی امداد وکا او الله چې څوک هم د غیمرسته کې د غیمرسته وکا الله زمونږ درځي الله چې څومره زمونږه مړی شوی دی که اوس نږدې وخت کې شوی که مخ کې شوی دی ټول ستا طرف ته درغلي دي او نن زمونږ سره نشته دی الله تی خستمل میل مسیال تو وکا الله تو سره خستم معامله وکا الله تو جنت الفردوس کی اعلی مقام ورکا ولا گناہوں تقصیرات معاف کا تقبل الله منا ومنکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.